السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو در بخیر چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې د واتس اپ او د میسنجر ډیلیټ شوي میسجان بیرته راوړئ. او دوستان ګور کله تاسو ته څوک په واتس اپ میسنجر کې میسجان درولېږي، که تصویران درولېږي، که ویډیوګان درولېږي، که وایس میسجان درولېږي، نو کله بیا هغه کس هغه میسجان بیرته ډیلیټ کړي، نو هغه میسجان بیا تاسو نشئ کتلی. هغه میسجان بیا تاسو ته دا رقم راوړي وایي دیس میسج واز ډیلیټډ، یعنی دغه میسجان هغه کس ډیلیټ کو، دغه میسجان اوس تاسو نشئ کتلی. نو دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو ډیر خوندور سټینګ درښیم چې د هغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې د واتس اپ او د میسنجر دغه ډیلیټ شوي میسجان بیرته راوړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او د دغه ویډیو په اخر کې به زه تاسو ته دروښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه انټرفیس دا رقم راځي، لاندې اکسپټ بټن ده، په دغه اکسپټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو هغه اپلیکیشنان روښیاست د کوم اپلیکیشنانو چې تاسو ډیلیټ شوي میسجان بیرته ګورئ. نو دلته به تاسو په واتس اپ او میسنجر باندې ټیک مارک ولګوئ، ځکه موږ د واتس اپ او د میسنجر ډیلیټ شوي میسجان بیرته ګورو. کله چې تاسو په دغه دواړو اپلیکیشنانو باندې ټیک مارک ولګوئ، لاندې نیکسټ بټن ده، په دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو په یس سیو فایلز باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو په ډو ناټ سیو فایلز باندې کلیک وکړئ، بیا که چیرې تاسو ته چا په واتس اپ او میسنجر کې وایس میسجان، ویډیوګان او تصویران راولېږل او بیا که چیرې هغه ډیلیټ کړو نو هغه بیا تاسو نشئ کتلی، صرف ټیکسټ میسجان کتلی شئ. او کوم چیرې په یس سیو فایلز باندې کلیک وکړئ، بیا که څوک تاسو ته په واتس اپ او میسنجر کې وایس میسجان، ویډیوګانې، ټیکسټ میسجان هر شی راولېږي، بیا که چیرې هغه ډیلیټ کړي خو بیا به هم تاسو هغه ټوله شیان کتلی شئ. نو په یس سیو فایلز باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به سمپله تاسو پرمیشن ورکړئ. نو کله چې دوستان تاسو په یس سیو فایلز باندې کلیک وکړئ نو ګور تاسو کتلی شئ موږ سره دغه اپلیکیشن خلاص و. نو دغه اپلیکیشن اوس له موږ سره د موږ په موبایل کې اکټیویټ شو. نو له دې بعد اوس هر څوک موږ ته په واتس اپ یا میسنجر کې وایس میسجان، ویډیوګانې هر شی راولېږي، بیا که چیرې هغه ډیلیټ کړي نو هغه بیا موږ په دغه اپلیکیشن کې کتلی شو. دلته موږ د واتس اپ میسجان کتلی شو، هلته بیا موږ د میسنجر ډیلیټ شوي میسجان کتلی شو. نو راځو اوس زه واتس اپ ته د بل موبایل واتس اپ ته او ودې موبایل ته زه څو دانې شیان رالېږم، څو ټیکسټ میسجان، وایس میسجان رالېږم. ما هلته ولیکئ سلام څنګه یې. دلته تصویر ته راځم، تصویر ته رالېږم، نو سمپل رالم دا تصویر ما راسینډ کړئ او وایس میسج مې ورته رالېږم، السلام علیکم وروره څنګه یې، جوړ یې په خیر یې. نو وایس میسج مې هم راولېږئ. نو اوس راځم دا درې میسجان ډیلیټوم او دا یو میسج پرېږدم. نو ګور دغه میسجان ما دلته ډیلیټ کو. نو دوستان اوس که چیرې ګور تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ، واتس اپ ته راسئ، نو که چیرې اوس تاسو د دې میسجان ګورئ، ګور دلته خو دا هغه میسجان ډیلیټ کړي دي، هغه یو سلام دلته راغلی، درې میسجان وایي ده ډیلیټ کړي دي. که تاسو کلیک په وکړئ ګور هغه میسجان دلته تاسو نشئ کتلی، ځکه هغه میسجان ده ډیلیټ کو. نو اوس به سمپله تاسو لاړ شئ هغه اپلیکیشن ته، هغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ، سمپل به تاسو راسئ دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ سمپل به ګور تاسو دغه اپلیکیشن یو وارې کلوز کړئ، بیرته به خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن یو وارې کلوز کړئ بیرته خلاص کړئ نو ګور تاسو کتلی شئ چې احمد خان تاسو ته وایس میسج راولېږئ، هغه یې ډیلیټ کړئ، تصویر یې درته راولېږئ، هغه یې ډیلیټ کړئ، او څنګه یې راولېږئ بیرته یې ډیلیټ کړئ. نو ګور دا تصویر ده، په دې تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه تصویر ګور تاسو دلته کتلی هم شئ او یو چا ته په واتس اپ او میسنجر باندې هم ورلېږلی شئ. کوم چیرې دا تصویر کتئ سمپل په دغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ په ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دغه تصویر به تاسو ته خلاص شي او له دغه ځای څخه هم تاسو اوس یو چا ته دغه تصویر په واتس اپ او میسنجر کې ورلېږلی شئ. سمپل په دغه شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ نو له دې ځای څخه دغه تصویر تاسو یو چا ته په واتس اپ او میسنجر کې هم ورلېږلی شئ. دغه رقم درته شاته راځو ګورو دغه وایس میسج ده، نو په دې وایس میسج باندې به تاسو کلیک وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه وایس میسج پلی کړئ نو په دغه پلی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه راځم دلته ساوند ورکوم او دا وایس میسج پلی کوم. السلام علیکم وروره څنګه یې، جوړ یې په خیر یې.
نو ګور دوستان تاسو کتلی سئ چې دغه وایس میسج هم موږ دلته وکتی. نو دوستانو دغه رقم په مسنجر کې بیا تاسو ته څوک میسجان راولېږي او ډیلیټ یې کړي هغه بیا تاسو دلته کتلی سئ. دلته بیا تاسو د وټساپ او دلته د مسنجر کتلی سئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د هر چا د وټساپ او د مسنجر ډیلیټ شوي میسجان په ډېرې اسانۍ سره کتلی سئ. نو راځو دوستانو زه تاسو ته د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. نو دې لپاره به اول ور تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، هغه که هر براوزر وي. نو زه راځم دلته ګورم یو سی براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/whatsapp دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو اوس به تاسو دلته لږ لاندې راسئ او دلته به لاندې ډاونلوډ بټن وي، په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای سره ډاونلوډ کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ورسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.